बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो मलगरो तास्ता په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په دې نننی کلاس کې به تاسو ته دا زده کوم چې موږ به د یو کس نه په انګلیسي کې پوښتنې څنګه کوو کوم موږ چرته وغواړو چې موږ د یو کس نه په انګلیسي کې پوښتنه وکړو نو دا به موږ څنګه کوو په دې کې ما تاسو ته مختلف قسمه کوېسچنې راوړي دي یا پوښتنې راوړي دي چې تاسو به د یو کس نه په انګلیسي کې څنګه کوئ کلاس تر پایه پورې ګورئ کو په چینل باندې نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او ویډیو له خپل کور ماشومانو سره هم شریکه کړئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پهلنۍ جمله موږ سره سره یا پهلنۍ پوښتنه موږ سره سره هیز هی ګاټ ا کار آیا هغه سره موټر شته کوم موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا هغه سره موټر شته نو په انګلیش کې به ورته وي هیز هی ګاټ ا کار هو از کمینګ څوک را روان دي که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې څوک را روان دي نو په انګلیش کې به ورته وي هو از کمینګ وین ډو یو ګو ټو بیډ ته څه وخت اوده کیږي که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته څه وخت اوده کیږي نو په انګلیش کې به ورته وي وین ډو یو ګو ټو بیډ ویر شل وی میټ موږ به کوم ځای کې میلاویږو که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه موږ به په کوم ځای کې میلاویږو نو په انګلیش کې به ورته وي ویر شل وی میټ هاو هیو یو کم بیک ته څنګه واپس رالی یا ته واپس څنګه رالی که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته واپس څنګه رالی نو په انګلیش کې به ورته وي هاو هیو یو کم بیک وټ آر یو لوکینګ فار ته څه ګورې که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته څه شی ګورې نو په انګلیش کې به ورته وي وټ آر یو لوکینګ فار وټ برینګز یو هیر ته دلته څنګه رالی که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته دلته څنګه رالی یا څه پسې رالی نو په انګلیش کې به ورته وي وټ برینګز یو هیر وټس یور اوپینین ستا څه رایه ده که موږ چېرته د یو کار کوو او موږ د یو بل کس نه هم تپوس کوو چې هلکه ستا څنګه مشوره ده یا څه رایه دی ده یا څنګه ستا خوښه ده نو په انګلیش کې به ورته وي وټس یور اوپینین ویر ور یو ته چېرته وي که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته چېرته وي کوم ځای کې وي نو په انګلیش کې به ورته وي ویر ور یو وین ډیډ یو کم ته کله راغلی که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته کله راغلی نو په انګلیش کې به ورته وي وین ډیډ یو کم ویل یو ډو ون تھنګ یو کار به وکړي که موږ چېرته یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه یو کار به وکړي نو په انګلیش کې به ورته وي ویل ډو یو ون تھنګ از اټ هالیډے ټوډے آیا نن چوټي ده که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا نن چوټي شته یعنی موږ به کار له ځو که نه به ځو نو په انګلیش کې به ورته وي از اټ هالیډے ټوډے ډو یو نو آیا تا ته پته شته که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا تا ته پته شته یا آیا ته پیژنې نو په انګلیش کې به ورته وي ډو یو نو وټس د ریزن څه وجه ده که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه څه وجه ده نو په انګلیش کې به ورته وي وټس د ریزن وټس د ټربل څه ګړبړ دی که موږ چېرته یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه دا څه ګړبړ دی نو په انګلیش کې به ورته وي وټس د ټربل آر یو اینګري آیا ته غوسه یې که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته غوسه یې نو په انګلیش کې به ورته وي آر یو اینګري هاو از یور فیملی ستا کورنۍ څنګه ده که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ستا کور والا څنګه دي یا ستا کورنۍ څنګه ده نو په انګلیش کې به ورته وي هاو از یور فیملی وټ ډیډ یو سے تا څه وویل که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې تا څه وویل نو په انګلیش کې به ورته وي وټ ډیډ یو سے هو از دس دا څوک دی که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه دا څوک دی یو بل کس ورته ښیي نو په انګلیش کې به ورته وي هو از دس هو آر یو ته څوک یې که موږ چېرته یو کس سره میلاو شو موږ یې نه پیژنو او موږ ورته وایو چې ته څوک یې نو په انګلیش کې به ورته وي هو آر یو ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ د الله په امان